له بېوزلو سره د لاسنیوي او ترحم ګام. دا هغه د زرګونه بېوزلو او ناچاره کورنیو غړي دي چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې ورسره د شهدا او معلولینو چارو ریاست په همکارۍ او د اومو خیریه بنسټ له لوري د ژمنیو توکو مرستې وشوې. د پکتیا د شهدا او معلولینو چارو رئیس مولوي محمد نبی محمدي وایي د پکتیا مرکز ګردیز او ولسوالیو نږدې 1000 تنو کونډو، یتیمانو او د هغوی کورنیو ته یې ژمنۍ البسه ورکړه چې د یوې دقیقې سروې په ترڅ کې اړمن بلل شوي وو. محمدي ډاډ ورکوي چې د خپلو خلکو لاسنیوي ته به دوام ورکوي. امید انشاءالله چې دوی هغه 50% ستونزې به هوارې کړي. د آینده دپاره هم پلان ورته لرو چې د ژمي په منځ کې هم نورې مرستې هم موږ سره هغه شوي دي، وعدې شوي دي او لګیا یو چې سهمونه تقسیموو او هم تابع ورته نیسو چې نورې مرستې هم تقسیم کړو. بلخوا مرسته اخیستونکی زین الله او ګلمد خان خوښ دي چې په ژمي کې لاسنیوی کیږي، خو وایي دا مرستې ژمنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی او غوښتنه کوي چې اړوند ادارې دې له دوی سره لا ډېرې مرستې وکړي. دغه مرستې والا نه موږ ډېره مننه کوو چې په دې یخنۍ کې موږ ته کورتۍ توسونه روکړه. موږ د دغه نه هیله لرو چې په آینده کې د موږ سره کومکونه وشي، الله دې دوی ته اجرونه ورکړي. موږ ډېر درنه خوښ یو. دا یخنۍ کې چې دی موږ سره کومک وکړو، موږ ډېره مننه درنه کوو. دغه مرستو نه ډېره مننه کوو چې موږ سره مرسته وکړي. دغه پورې موږ ډېره ژمنۍ مرستې پوره شي ځکه چې کورتۍ او کمبل یې موږ نه لري. دغه د واوره او ژمی ده، دغه نه ډېره خوشحاله یو، ډېره مننه. خو دا بسنه نه کوي، باید نور هم موږ سره کومک وشي. مسؤلین ډاډ ورکوي چې د ژمي په دوام پلان لري چې له اړمنو سره لا نورې مرستې او د دوی لاسنیوی وکړي. حیران احمدزی، امید راډیو، پکتیا.